کله چې تاسو سحر راپاسئ نو په هغې دوران کې تاسو چای څکئ، کافي څکئ یا خپل موبایل اخلئ او بیا ستاسو روغه ورځ ډېره زیاته بورینګ وي، تاسو ته بېچیني محسوسېږي، ستاسو ازمه په صحیح طریقه باندې نه وي، تاسو ته ګیس جوړېږي، په خېټه کې مو غرغرای شان اوازونه ځي، یا د دې سره تاسو ته قبض هم راځي او ستاسو هر وخت خوراک ته زړه کېږي خو تاسو ته سکون نه محسوسېږي او بور مو ورځ تېرېږي. نو د دې نه د خلاصي لپاره زه تاسو ته داسې یو دوه شربتونه ښیم د څکلو، که چېرې تاسو هغه روزانه څکئ نو د هغې سره ستاسو دا علامات ختمېدو طرف ته درومي. چې د ټولو نه اول ګرمې اوبه او په هغه کې لیمبو اچول او ورسره پکې ادرک اچول، ورکوټې حل شوي چې په ادرکو کې دننه جنجرول دي چې دا ستاسو ازمه ښه کېدو طرف ته بوځي. د دې سره ستاسو کم ګیس وي او د دې سره ستاسو په خېټه کې کم غوړ شان اوازونه وي هغه ختمېدو طرف ته بوځي. او په لیمبو کې ویټامین سي ده او ذایقې دپاره یو بهترین څیز دی. دویم د څکلو شربت چې کوم میډیکل دی هغه دا دی چې تاسو اوبه به راولئ او په هغې کې به تخ ملنګ واچوئ، چې دا کله تاسو واچوئ پکې یو چمچ نو نوي ګنټې دپاره به یې پرېږدئ او د هغې نه بعد بیا تاسو څکئ، چې د دې سره ستاسو قبض ختمېدو طرف ته ځي. او بار بار که چېرې تاسو خوراک ته زړه کېږي نو هغه خوراک ته زړه کېدل ستاسو ختمېدو طرف ته بوځي، ځکه چې په دې کې دننه اومیګا 3 دي او ورسره فایبر دی پکې، چې دا ستاسو وجود دننه طرف نه موړ ساتي او ډېر وخت انسان خوراک ته زړه نه کېږي او انسان چې کوم وجود وي هغه انرجیټک وي او د انسان په مزغو باندې چې کوم سټریس وي، کم بوج وي هغه کمېدو طرف ته بوځي. او د دې سره ستاسو وجود کې دننه میټابولیزم یعنې کم په سیلونو کې دننه ستاسو چې ازمه روانوي هغه زیاتېدو طرف ته بوځي او ستاسو وجود دننه طرف نه صفا کولو کوشش کوي، چې دا ستاسو دپاره بهترین شربت دی د څکلو. که چېرې هر سهار تاسو دا څکئ نو ستاسو وجود به ډېر زیات اکټیو وي، برابر به وي او ستاسو وجود کې به ستوماني او بېچیني ډېره زیاته کمه وي. نو په کمنټ کې تاسو اوس ماته ووایئ چې تاسو به کم یو څکل شروع کوئ، یا دې نه علاوه که چېرې ستاسو وجود ډېر زیات ستړی، ستومانه، تکاوټ محسوسوي او ستاسو په وجود کې کم چې د طاقت مردانه ټسټیرون دی هغه کم وي، د هغې زیاتولو دپاره تاسو زموږ نه سلجید په وټساپ باندې اډر کولی شئ. او که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي، تاسو ته یې لږه هم فایده درکړې وي نو د خپلو ملګرو سره د معلوماتو دپاره شیر کولی شئ چې هغوی هم ترېنه دغه شان فایده واخلي. شکریه، الله حافظ.